بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. نهایت کې الله پاک فرمایي ولکل او د هر چا دپاره وجهة یو طرف ته هو موليها چې هغه مخکې هغې طرف ته یعنې د هر مذهب والا دپاره خپله یوه قبله ده او خپل یو طرف دی هغه مذهب والا هغې ته مخکې لکه څنګه چې مخکې د بني اسرائیل د انبیا دپاره بیت المقدس و ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام دپاره الله پاک دغه قبله چې وه بیت الله شریف و د آدم علیه السلام دپاره بیت الله شریف و بس نبی علیه السلام دا چې هم څومره د هر مذهب او د هر ملت چې دی خپل یو طرف یو قبله ده بس د نبی علیه السلام دا هم یو نوی مذهب او دین اسلام دا نبی علیه السلام ته الله پاک یو نوی چې دی دین او طریقه ورکړې وه نو بس د دې لپاره چې دی طرف چې دی هغه کعبه شریف دی چې بیت الله شریف دی نو بس دا یو طرف دی څنګه چې د نورو امتونو دپاره نو هو مولیها بس هغه هغې ته مخکې بس زموږ دپاره دا طرف ته چې دې ته مخ کوو نو فاستبقوا الخیرات مخکې الله پاک فرمایي چې تاسو وړاندېوالی وکړئ په نیکو کې یعنی بس په دې خبره کې مه لګئ چې د دې اختلاف مذهبي اختلاف پورې ونښلئ چې دا قبله دې طرف ته شوه دا قبله دې طرف بس د الله پاک حکم چې کم طرف ته هغې طرف ته مخ کوئ بس دا یو ملت دی دا یو مذهب دی چې د دې قبله چې دا بیت الله شریف دی بس په دې اختلاف پورې مه نښلئ دا د خبره پرېږدئ او د دې چې دی د دې نه ستاسو نه تپوس نه کولی کېږي چې قبله کم طرف ته وه قبله د چا کم طرف ته وه یا موږ نن سبا چې څومره اختلافات دي موږ چې وایي پلانی په څنګه دی یا بعضې خلک ته دومره حده پورې لاړ شي صحابو پورې ونښلي چې صحابه داسې یا د دغې څه په دین کې د هغې تپوس نشته اصل تپوس به ستا نه کېږي ستا د عمل په باره کې الله پاک فرمایي فاستبقوا الخیرات بس د دغې اختلافونو نه خلار شئ د کمو خبرو چې تپوس نه کولی کېږي هغه پرېږدئ په نیکۍ کې چې دی وړاندېوالی وکړئ حج دی مونځ دی روژه ده صدقه ده کومې نیکیانې چې دي بس په دې کې وړاندېوالی وکړئ نو فاستبقوا الخیرات په نیکیو کې وړاندېوالی وکړئ د آیت نه یو دا پته ولګېده چې سړي د نیک کار څه اراده راشي نو په کار دا ده چې سړی هغه نیک کار وکړي وړاندېوالی به کې وکړي ځکه کله کله داسې وشي چې د نیک کار اراده راشي او په دغه وخت کې ته ونه کړي نو دغه ارادې د توفیق چې د الله پاک سلب کړي بیا سړي ته نه راځي مثال په طور سړي ته بعضې ټایم کې راشي 2 رکعته نفل وکړه یا د حج څه توفیق میلاو شو پړه کې راله یا د عمرې یا د صدقې یا د هر څه چې و د نیک کار و بس تا پړه کې راله د فلاني سړي خدمت وکړه مدد وکړه نو بس په کار دا ده چې سړی پکې وړاندېوالی وکړي ځکه چې دا په دغه ټایم کې د زړه کې داسې یو کیفیت راشي او دغه کیفیت چې دی بس دا یو غیرتي غونده کیفیت بیا نه راځي اکثر نو بس په هغه ټایم باندې چې دی په نیکۍ کې چې دی وړاندېوالی کول پکار دي بل دا چې بلا د عذر د وجې چې سړي ته عذر نه نو په کار دا چې په نیک کار کې سړی تاخیر نه کوي فاستبقوا الخیرات الله پاک فرمایي په نیکۍ کې چې دی وړاندېوالی وکړي نو چې سړي ته څه عذر نه او نیک کار یې لمونځ وخت راغی په کار دا چې سړی دې لمونځ وکړي بلا د عذر د وجې سړی ته په هغې کې تاخیر نه کوي یا دې کې چې هر نیک کار دی که هغه صدقه ورکړې یا ستا حج او روژه یا وغیره هر څه چې دې په زړه کې راغله نو په کار دا چې سړی بلا د عذر د سړی هغه چې دی په هغې کې تاخیر نه کوي ځکه که نه بیا دا واپس سړی انسان نشي کولی نو اینما تکونو یأتی بکم الله جمیعا او کوم ځای کې چې تاسو الله پاک به راولي تاسو ټول په ټوله ګوره د نیکۍ کې چې دی وړاندېوالی کوئ نو چې تاسو دا نیکي کوئ نو تاسو چې په هر ځای کې تاسو به الله پاک ټول په ټوله راولي د سزا او د جزا دپاره نو که نیک کارونه یې وکړي نو د هغې بدله درکړي او که بد کارونه یې وکړي نو د هغې سزا به تاسو ته میلاویږي نو ان الله علی کل شیء قدیر بېشک الله پاک په هر شي باندې قدرت لرونکی دی نو په دې باندې هم قدرت لري چې تاسو کوم ځای کې هم یې الله پاک په تاسو ټول را حاضر کړي یعنې د الله پاک مخې ته یو پیر وړاندېوالی دی یعنې د الله پاک مخې ته کېدل دي الله پاک نه چې دی خپل حساب کتاب ورکول دي په دې کې شک نشته ومن حیث خرجت او د کوم ځای نه چې وځې ته نبي علیه السلام ته الله پاک خطاب فرمایي فولي وجهک شطر المسجد الحرام نو خپل مخ وګرځوه مسجد حرام طرف ته وانه للحق من ربک او بېشکه دا حق دی ستا د رب د طرف نه وما الله بغافل عما تعملون او الله پاک نه خبر نه دی د هغې څه چې تاسو یې کوئ ومن حیث خرجت بیا نبي علیه السلام ته حکم دی چې تا چې کوم ځای نه وځې فولي وجهک شطر المسجد الحرام نو مخ وګرځوه خپل مسجد حرام طرف ته وحیث ما کنتم فولوا وجوهکم او کوم ځای کې چې تاسو یې نو خپل مخونه وګرځوئ شطره مسجد حرام طرف ته ګوره دې آیتونه چې دی بار بار تکرار د دې راغی مخکې اوله د دې نه مخکې مونږ یو آیت وي چې فولي وجهک شطر المسجد الحرام وحیث ما کنتم فولوا وجوهکم شطره دا دویم آیت دی ومن حیث خرجت دا دویم پیر دی او دا ومن حیث خرجت دا دریم پیر دی درې پیرې په دې حکم کې تکرار ولې راغی یو خو د دې دا حکمت و چې کوم شی بار بار دوهراو شي نو هغه زړه ته ورپرېوځي بل دا چې دا قبلې دا حکم چې و دا په مسلمانانو باندې یو نوی
یو نوی انقلابي حکم یعنی بدل حکم راغی چې اول هغه بیت المقدس ته اچانک چې حکم راغی چې بیت الله شریف ته مخ کوي. نو چې کله نوی حکم راشي نو دا زړه چې دی په سکون نه راځي، د چې ته بار بار خبره کوي چې دا بس د الله پاک حکم دی، د الله پاک حکم دی، نو دا زړه په سکون شي. د مسلمانانو لپاره په دې تکرار کې دا دغه چې د دې زړه په سکون شي. او بل د اهل کتاب یهود او دې چې د دې تمه ساتي چې دا قبله واپس بدل کړي شي، نو بس دا چې دی د منسوخ ده، بس دغه قبله منسوخ شو بیت المقدس، بلکې همیشه لپاره چې بیت الله شریف ته وکړي. بل په دې کې الله پاک چې دی احکام بیان کړل. په دې مخکې آیت کې چې موږ ویلو فولي وجهک شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهکم شطره، د هغې تعلق و د خپل مقامي ځای سره، یعنی چې تاسو کله په خپل وطن کې نو بیت الله شریف ته مخ کوئ. نو بیا الله پاک په دې آیت کې واپس یو من حیث خرجت د کوم ځای چې ته وځې، نو په دې کې د سفر حکم بیانوي چې مخکې که ته په وطن کې که په هر ځای کې مخکې آیتونو کې موږ وی نو بس ته مسجد حرام ته قبله بس دغه مسجد حرام دی. نو اوس په دې کې د سفر حکم بیانوي، او سفر بیا په دوه قسمونه چې کله اوږد سفر او کله لنډ سفر. نو په دې دواړو آیتونو کې د سفر چې دی حکم بیان کو. که لږ سفر نو هم به چې دی مسجد حرام طرف ته چې دی هغه به مخکې او بیت الله شریف به ستا قبله، او که ډېر سفر نو هم به چې دی بیت الله شریف ستا دغه قبله به بل طرف ته به نه مخکې. یعنی په هر حال کې چې دی یعنی د دې حکم عمومیت الله پاک بیانو، نو په تکرار سره دا خبر راوړه. او په دې کې دغه احکام د اشاره وکړه چې په وطن کې هم قبله ته مخ کول دي او په سفر کې هم قبله ته مخ کول دي، او که سفر لنډ وي او که اوږد وي، په هر صورت چې دی قبله چې دا به بیت الله شریف وي. نو په دې کې ځکه دا تکرار راغلی. لئلا یکون للناس علیکم حجه، د دې لپاره چې نشي په تاسو باندې د خلکو سره حجت دلیل څه جګړه، ځکه چې د اهل کتابو په خپل کتابونو کې ویلو، د یهودیانو او عیسایانو په تورات او انجیل کې دا ویلو چې نبی آخر الزمان چې به راځي چې د کومې وعده کړی شي چې داسې یو نبي به راځي، نو د هغې سره دا وعده هم ده چې د هغه قبله چې ده دا به بیت الله شریف وي. نو که اوس د قبلې د تحویل حکم نه راغلی چې د مسجد بیت المقدس نه بیت الله شریف ته د ګرځېدو حکم نه راغلی، نو دوی بیا دا اعتراض کوو. دا حجت نه مطلب دغه دی چې د نبي علیه السلام په باره کې خو دا و چې د هغه قبله چې دی دا به کعبه شریف وي، یعنی بیت الله شریف وي، او دوی خو چې دی بیت المقدس ته لمونځ کوي. نو د دې لپاره چې دی موږ د بیت الله شریف ته د ګرځېدو دا حکم وکړو. لئلا یکون للناس چې نشي د خلکو علیکم په تاسو باندې حجت دلیل، یعنی څه جګړه تاسو سره په دې خبره کې بیا اعتراضات رانوړي چې د نبي علیه السلام قبله چې دا خو بیت الله شریف او تاسو خو بیت المقدس ته لمونځ کوئ. نو د دې دا حکم ځکه دی بدل شو چې دا په مخکینی کتابونو کې دی وعده کړی شو چې د نبي علیه السلام قبله چې یا بسې بیت الله شریف. الا الذين ظلموا منهم، مگر هغه کسان ظلمو چې ظلم کړه منهم د دینه، یعنی بیا به هم داسې کسان وي. یو خو دې ته دا په خپله پته ولګېده چې د دې په تورات او انجیل کې څه ویلو چې دا قبله به بدلېږي، نو دوی خو په دې خبره پوه دي، لیکن په دې کې بعضې کسان بیا داسې هم ظلمو منهم چې ظالمان دي د دینه، یعنی هغه بیا هم کوږوالی او اعتراضات کوي. داسې کسان به پکې د ضد د وجې او د حسد د وجې بیا به هم اعتراضات کوي. نو فلا تخشوهم، تاسو مه یریږئ د هغو نه، یعنې د هغو د اعتراضاتو نه مه یریږئ. هغو که په دې دین کې چې دی کوږوالی لټوي یا د قبلې باندې اعتراضات کوي یا په نورو احکامو د الله پاک اعتراضات کوي، نو فلا تخشوهم واخشوني، او زما نه ویریږئ، یعنې د مخلوق نه یره مه کوئ بلکې زما نه یره وکئ. او اصل یره ده هم د الله نه، د مخلوق نه بس یری چې د الله پاک نه یری، نو چې د مخلوق د یری حاجت نه پیښیږي، او چې د مخلوق نه یری نو بیا به د هر شي نه یریږي، لیکن د هغه یری څه فایده نه. لکه څنګه چې موږ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان چې دی دا هم د یری او د امید په منځ کې دی، چې انسان چې دی دا چې دی د الله پاک نه انتهایی درجې یره هم وي، او بل طرف ته چې دی د الله پاک نه انتهایی درجې امید هم کوي. لکه څنګه چې عمر رضی الله عنه فرمایي وایي که ټول خلک چې دی هغه جنت ته ځي او یو کس دوزخ ته ځي، نو کېدای شي چې هغه یو کس زم دومره یره د الله پاک نه عمر رضی الله عنه، او بل طرف ته وایي کېدای شي ټول خلک چې دی هغه دوزخ ته ځي او یو تن جنت ته ځي، نو کېدای شي چې هغه هم ځي ما، یعنی یو طرف ته د الله پاک نه یره هم دومره وه، د یره د الله پاک نه دومره وه چې کله دی په خنجر ولګېدو عمر رضی الله عنه، او د دغه حالات چې دی په ده باندې به بېهوشیانې راتلي، نو په دغه وخت کې د خپل زوی ته وایي وی ورشه لاړ شه. او حذیفه بن یمان رضی الله عنه، غالبا دا صحابي حذیفه بن یمان رضی الله عنه چې د نبی علیه السلام منافقین خولي، نو ورلاړ شه او هغه مال راوله خپل زوی ته وی چې کله هغه حاضر کړلی شو، نو دی په ډېر سخت تکلیف کې عمر رضی الله عنه د حذیفه بن یمان رضی الله عنه ته وایي ما ته دا ووایه چې نبی علیه السلام تا ته د منافقینو ویلي زه په منافقینو کې یم که نه یم. نو چې کله دا حذیفه بن یمان رضی الله عنه دا خبره واورېده، نو په سترګو کې چې دی اوښکې رالې، سترګې د اوښکو نه ډکې شوې چې امیر المؤمنین، یعنې داسې هستي چې دا تا څه وایي. بیا ورته ووایي په دې کې خو نبی علیه السلام امانت زما سره دومره نشم کولی، خو دومره به راته ووایم چې تا ته کسان نشم ښویه، دومره به راته ووایم چې ستا نوم په هغې لیسټ کې نشته، امیر المؤمنین ستا نوم په هغې لیسټ کې نشته. نو بیا دې عمر رضی الله عنه خپل زوی ته ووایي وی لاړ شه او د مور بیبي نه حضرت عایشې رضی الله عنها نه اجازت طلب کا چې کله زه وفات شم نو چې ماله د نبی علیه السلام د
قبر په خوا کې چې دی که اجازت راکوي نو د نبي علیه السلام په قبر په خوا کې زما قبر چې دی هغه جوړ کړلی شي. نو چې کله د زوی په حضرت عایشې رضی الله عنها پسې لاړو او د هغې نه اجازت طلب کړو، حضرت عایشې رضی الله عنها ورته وایي اجازت دی عمر رضی الله عنه ته. بیا چې کله دا زوی راغی نو بیا هم دومره یېرېدو خپل زوی ته یې وی که زه کله وفات شوم او زما په جنازه کې دغه حذیفه بن یمان رضی الله عنه و نو ته به زما چې دی هغه لاش چې دی دا به د نبي علیه السلام په قبر په خوا کې دی دفن کړي، لیکن که هغه زما په جنازه کې نه و نو ته پوه شه چې هغه د منافقینو په جنازه کې الله نبي علیه السلام هغه ته منافقین ښوولي دي، نو هغه د منافقینو په جنازه کې نه ودرېږي، نو زما چې دی هغه میت به بیا د نبي علیه السلام د قبر مبارک خوا ته نه وړي. او بل دا کار به وکړي چې کله زه وفات شم نو د حضرت عایشې رضی الله عنها په دوباره چې د اجازت په طلب کې چې کېدای شي په عمر کې چې زه ژوندی وم کېدای د حیا د وجې هغې ویلي چې دته اجازت دی. نو چې کله دی وفات شو او بیا چې دی حذیفه بن یمان رضی الله عنه چې دی د عمر رضی الله په جنازه کې شریک شو، دا زوی ډېر خوشحاله شو چې دا زما د پلار دغه و چې دی به سیکې چې دی زما په جنازه کې شریکي که نه. او بیا لاړو په دوباره باندې د حضرت عایشې رضی الله عنها نه اجازت طلب کړو، وی عمر رضی الله عنه چې دی هغه د هغه جنازه راغلې ده ستاسو اجازت دی چې د نبي علیه السلام په خوا کې دفن کړو. نو حضرت عایشې رضی الله عنها ورته وی وایي خو په خیرالی دی عمر رضی الله عنه او خپل څادر راوغوسته او دا ځای نه راووته او د عمر رضی الله عنه دلته دفن کړي. نو دا قسمه یې وه او دا کومه هستي وه عمر رضی الله عنه، داسې هستي وه چې په کومه لار به لاړ په هغې لار به شیطان جرأت نه شو کولی. دا ډېره لویه خبره ده، شیطان به په لاره جرأت نه شو کولی. یعنې داسې ګوره د ده خو په باره کې ډېر واقعیت نور د صحابو باره کې هم د ده خو ډېر واقعیت دي. یو طرف ته چې دی جرأت دومره سیوا او بل چې کله هجرت کېدو نو عمر رضی الله عنه چې دی ټولو صحابو په پټه پټه هجرت کوو. عمر رضی الله عنه کلم کله هجرت کړی و او راووتو او وی که څوک خپلې ښځې چې دی پنډول غواړي خپل بچي یتیمانان کول غواړي نو عمر چې دی نن هجرت کوي مخې لی راوځي. داسې قسمه جرأت و که نن په دا ګوره څوک په یو علاقه باندې هم دا دعوه نشي کولی، په یو کلي کې هم څوک دا دعوه نشي کولی چې دومره غیرتي ټول ماله مخامخ راشي. او د هغه وخت جاهله خلک یعنې دومره په دین چې په شګو به سملاستو او چې وي د دریای دجله په غاړه کې سپی د تندې د لاسه مړ شو نو د هغې ذمه دار به زه یم او په کپړو کې به یې دومره پیوندونه وو یعنې د یېرېدو د الله نه دومره او دا قسمه کیفیت. نو او په قرآن مجید کې هم الله پاک فرمایي چې د صحابو صفت څه دی ولا یخافون لومة لائم، چې صحابه داسې وو چې دوی به نه د ملامتیا د ملامتګر د ملامتیا نه یېرېږي. او دا د حدیث الفاظ هم دي چې لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق، چې د مخلوق چې دی فرمانبرداري نشته په هغې کار کې چې د الله پاک نافرماني پکې راځي نو په هغې کې د مخلوق نافرماني نشته. نو یره چې ده به هر حال دا د الله پاک نافرماني الله پاک به خپله وایي چې زما نه ویرېږئ د خلکو نه مه یېرېږئ او چې د الله پاک نه یېرېږئ نو د خلکو د یېرې ته د حاجت پاتې نه شو. همغه استاد شعر وی که نه وی وہ سر نہیں جو ہر در پہ جھکے او وہ در نہیں جو جس پہ سر نه جھکے، یعنی هغه سر نه دی چې په هر در باندې چې دی هغه دغ کېږي او د هر چا نه یېرېږي. نو به یره چې دا صفت دا څه الله پاک نه او دا ایمان صفت هم دی، ایمان په هغه انسان کې وي چې هغه د الله پاک نه یېرېږي. نو ولأتم نعمتي علیکم، نو تاسو زما نه ویرېږئ ولې ولأتم نعمتي علیکم چې زه پوره کړم خپل نعمت په تاسو باندې، یعنې چې تاسو زما نه ویرېږئ نو زما فرمانبرداري به کوئ. نو ولأتم نعمتي علیکم، زه په تاسو باندې خپل نعمت پوره کړم. نعمت څه دی چې زه به تاسو د بخښنه وکړم او تاسو ته چې جنت به درکړم هغې به بدله کړي. ولعلکم تهتدون، او د دې لپاره چې تاسو په نیغه لار شئ. نو چې سړی انسان په نیغه لار شي چې کله ته د الله پاک نه یېره کوې نو ته په نیغه لار یې، نو چې کله په نیغه لار یې نو ولأتم نعمتي علیکم، الله پاک به خپل نعمت په تا پوره کړي چې جنت دی په هغې بدله کې به جنت درکړي. نو الله پاک وایي چې تاسو په نیغه لار شئ نو چې سړی په نیغه لار نو هغه ته الله پاک خامخا جنت ورکوي. وکما ارسلنا فیکم رسولا منکم، د آیت کې الله پاک فرمایي چې څنګه تحویل د قبلې د بدلیدل چې دا د ابراهیم علیه السلام چې د دعا وه چې دا قبله چې کله چې بیت الله شریف تعمیر وکړو نو څه دعاګانې یې کړې وې. یو خو دا چې دا قبله مونږ بدله کړه دا هم د ابراهیم علیه السلام هغه دعا وه. دویم دا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، او دغه رنګې مونږ لېږلي دي په تاسو کې څه رسولا منکم، یو رسول چې دی ستاسو نه، یعنې دا هم د ابراهیم علیه السلام دعا چې الله پاک په دې کې چې دی ربنا وابعث فیهم رسولا منهم، چې په دې کې یو رسول ولېږي. نو دا هم د نبي علیه السلام په باره کې قبوله شوې وه چې الله پاک چې دی په آخر وخت کې چې نبي علیه السلام چې دی هغه د ابراهیم علیه السلام په اولاد کې دی رسول الله ولېږو. نو یتلو علیکم آیاتنا، چې تلاوت کوي په تاسو باندې آیاتونه زمونږه، ویزکیکم، او تاسو تزکیه کوي. نو مونږ ویلو که نه چې دا د نبي علیه السلام دا د نبوت فرایض وو، یعنې فریضې وي چې الله یو د خلکو ته چې دی د الله پاک احکام رسول، بل دا ویزکیکم چې د تزکیه به ستاسو کوي. دا مونږ ویلي چې
تزکیه څه مراد چې د حسد بغض او د دې علاجونه به تاسو ته ښیي او د دې علاج به تاسو ته کوي ستاسو تربیت به کوي ويعلمکم الکتاب او ښیي به تاسو ته کتاب والحکمت او حکمت یعنی د نبي علیه السلام په تاسو کې را لېږلی نو دا هم د ابراهیم علیه السلام دعا او دغه شان مخکې د قبلې ذکر شو نه قبله هم دغه قبله وه او دغه شان دا رسول هم د هغه په دعا باندې چې د الله پاک را لېږلی نو دی به تاسو ته څه ښیي کتاب به راته ښیي یعنې د قرآن مجید تعلیم به درکوي والحکمت او حکمت تاسو ته معلومه حکمت دی خو دا چې دا حدیث مراد دي چې حدیث به تاسو ته بیانوي بل دا چې د دانایۍ یعنې داسې خبرې به راته ښیي چې د حکمت خبرې به راته ښیي ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون او ښیي به تاسو ته هغه څه چې تاسو نه پېژنئ یعنې تاسو ته به داسې خبرې او داسې احکامات او داسې طریقې ښیي چې هغې به تاسو ته علم نه وي نو فذکروني اذکرکم الله پاک فرمایي فذکروني تاسو ما یاد کړئ اذکرکم نو زه به تاسو یاد کړم واشکروا لی تاسو زما شکر ادا کړئ ولا تکفروني او زما ناشکري مه کوئ نو فذکروني ذکر څه ته وایي ذکر چې دی دا اصل کې دا د زړه یو فعل دی یعنی اصل ذکر چې دی دا زړه دی ځکه چې یادول اصل کې په زړه کې کېږي دا یادول لیکن بیا په ژبه باندې دا ذکر ولې صحیح دی ځکه چې دا ژبه چې ده دا د زړه ترجمانه ده نو په ژبه ذکر کول دا داسې دی لکه په زړه چې ذکر کوي ځکه دا د زړه ترجمانه کوي خو اصل ذکر دا دی چې ستا په زړه کې ورسره کیفیت دی دا خبره نه ده چې په ژبه باندې ذکر کول یو چې دی ابو عثمان رحمه الله نه چا تپوس وکړو چې زه صرف چې دی موږ لکه په ژبه باندې ذکر کوو او زمونږ چې دی هغه کیفیت یعنی الله پاک ته زړه متوجه نه نو هغوی شکر ادا کوه وایي ستا یو عضو ژبه چې ده دا هر وخت الله پاک چې دی په یاد کې چې دی لګیا ده لیکن چې کله ورسره د زړه هغه توجه وي نو د هغې هغه نورانیت او هغه روحانیت په سړي باندې انتهایي سیوا کېږي بل الله پاک فرمایي ما یاد کړئ فذکروني ما یاد کړئ یادېدونه دا مطلب دی چې زما احکامات او زما چې دی څه حکمونه دي دا ټول ومنئ نو اذکرکم زه به تاسو یاد کړم چې کله تاسو زما احکامات منئ نو زه به تاسو یاد کړم د هغې بدله به در کومه او د هغې په بدله کې به جنت در کومه او تاسو چې کوم احکام منئ د هغې په بدله کې به ثوابونه در کومه د هغې ښې بدلې به در کومه فذکروني اذکرکم یو بزرګ فرمایي زما نوم هېر شو هغه وایي کله چې ما الله پاک یادوي ما ته د هغې وخت کې پته لګي چې ما په کوم وخت کې الله پاک یادوي څومره لویه خبره ده که نه وایي چې کله ما الله پاک یادوي ما ته پته لګي چې ما په کوم وخت کې الله پاک یادوي نو هغه تپوس ته وکړه چې څنګه وی ګوره الله پاک وعده دا کړې په دې آیت کې فذکروني اذکرکم چې تاسو ما یادوئ زه به تاسو یادوم وایي زه چې کله هم د الله پاک ذکر کوم زما دا پوره یقین په دې آیت باندې یقین دی چې بس زه د الله پاک ذکر کوم دا د الله پاک وعده ده چې ته یادوم نو ما ته پته لګي نو پته به هر انسان ته پته لګي چې څوک ذکر کوي نو دی دې پوه شي چې په دغه وخت کې الله پاک دی یادوي او د نور چا یادېدو ته ضرورت څه دی چې انسان د الله پاک یادوي نو د چا یادېدو ته ضرورت نشته نو په دې کې یوه قاعده کلیه شوه چې کله هم ته ذکر کوې نو الله پاک په تا په هغه وخت کې څه کوي خامخا دی الله پاک غیرتي ذات دی واشکروا لی او زما شکر ادا کوي او شکر د الله پاک سره ګوره یو موږ خو د خولې شکر وایو دا هم شکر دی دا د دې منې نشته لیکن اصل شکر دا دی چې د هر نعمت چې په کومه طریقه استعمالول غواړي په هغې طریقې استعمال شي اصل شکر دا دی مثال په طور لاس دی نو د لاس شکر دا نه دی چې ته چې الحمدلله لاس دې راکړي اصل شکر د لاسو دا دی چې لاس چې دی په صحیح طریقې استعمال شي خپه ده نو چې خپه په صحیح طریقې دې ته تله وکړی شي نظر دی چې دا په صحیح طریقې استعمال شي دماغ دی چې په صحیح طریقې استعمال شي غوږونه دي چې په صحیح طریقې استعمال شي خوله ده چې په صحیح طریقې استعمال شي یا نور څه چې هم دي مال دی او که جیدات دی او که هر څه شی دی چې هغه په صحیح طریقې استعمال شي نو دا د دغې مال او د دغې چې دی اعضا او د دې هر شي شکر دی اصل شکر دا دی نور انسان شکر ادا کولی نه شي دا مخکې مو ویلي وو چې ته شکر ادا کوې نو انسان شکر ادا کولی نه شي ځکه چې محال ده ځکه چې ته یو پیر الحمدلله مثال په تور تا ډوډۍ وخوړه الحمدلله نو چې تا یو پیر الحمدلله وي نو دوه نعمتونه دې نور استعمال کړل ته چې الحمدلله نو یو پیر دې سا بیا راښکودو یو پیر دې سا بیا پرېښودو نو د دې دوه به څوک ادا کوي تا خو دا یو ادا کړو نو د دې دوه به څوک نو شکر انسان ادا کولی نه شي خو لیکن د خپل وس مطابق او شکر اصل شکر څه شو چې دغه اندام یا کم شی چې د کم شي لپاره الله پاک پیدا کړی په هغې طریقې کې استعمالول چې دی طاقت چې دی د الله پاک د دین مطابق د خلکو په خدمت کې استعمالول دغه د طاقت شکر دی داسې نصیب د خولې شکر هغه صحیح شکر نه دی ولا تکفروني او زما ناشکري مه کوئ او ګوره چې شکر ادا کوې وایي تعدد ربکم لئن شکرتم لازیدنکم ګوره هر نعمت چې دی هغه شکر سیوا کوي چې شکر دې ادا کوه نعمت په سیوا کېږي ګوره که ته غواړې چې زما دا نعمت دې سیوا شي هر نعمت چې دی نو ته به د هغې شکر ادا کوې نو دا خود به خود دا الله پاک وعده ده په قرآن کې ګوره قرآن کې شک نشته ګوره په الله پاک وعده کړې ده چې ته کله شکر ادا کوې لازیدنکم زه به زیاتوم او ولئن کفرتم ان عذابي لشدید او که ته ناشکري کې زما عذاب سخت دی نو که ته ناشکري کې نو هغه نعمت به درنه سلب شي نو نعمت په سیوا کېږي څه په شکر سره او په نه کمیږي او ختمېږي به څه په ناشکرۍ سره ترجمې دا کوي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم
ولکل وجهة او د هر چا دپاره یو طرف دی هو مولیها چې هغه مخکې هغې طرف ته فاستبقوا الخیرات په نیکو کې وړاندې والی وکئ اینما تکونو هر ځای کې چې یی تاسو یأتی بکم الله جمیعا الله پاک په تاسو لره راولي ټول په ټوله ان الله على كل شيء قدیر بېشکه الله پاک په هر شي باندې قدرت لرونکی دی ومن حیث خرجت او د کم ځای نه چې وځې ته فول وجهك پس وګرځوه مخ خپل شطر المسجد الحرام مسجد حرام طرف ته وانه للحق او بېشکه دا حق دی من ربک طرف ستا د رب نه وما الله بغافل او نه دی الله پاک نه خبره عما تعملون دا هغې څه نه چې تاسو کوئ ومن حيث خرجت او د کوم ځای نه چې وځې ته فول وجهك بس وګرځوه مخ خپل شطر المسجد الحرام مسجد حرام طرف ته وحيث ما كنتم او په کوم ځای کې چې یې تاسو فولوا وجوهکم بس وګرځوئ مخونه خپل شطره مسجد حرام طرف ته لئلا يكون للناس د دې دپاره چې نشي د خلقو دپاره علیکم په تاسو باندې حجة څه دلیل الا الذین مگر هغه کسان ظلموا چې ظلم یې کړی منهم د دوی نه فلا تخشوهم پس تاسو مه یېرېږئ د دوی نه واخشوني او زما نه ویرېږئ ولأتم نعمتي علیکم د دې دپاره چې پوره کړم خپل نعمت په تاسو باندې ولعلکم تهتدون او د دې دپاره چې تاسو په نیغه لار شئ کما ارسلنا فیکم څنګه چې موږ رالیږلي دي په تاسو کې رسول منکم ستاسونا یتلو علیکم چې تلاوت کوي په تاسو باندې آیاتنا زمونږ آیاتونه ویزکیکم او پاکی تاسو لره ویعلمکم الکتاب او خی تاسو ته کتاب والحکمت او حکمت ويعلمكم او خی تاسو ته ما لم تكونوا تعلمون تاسو په هغې نه پوهېږئ فاذکروني پس تاسو یاد کئ ما لره اذکرکم زه به تاسو یاد کم واشکروني او زما شکریه ادا کئ ولا تکفرون او زما ناشکري مه کوئ صدق الله